فهرست جوړیږي د مینو انتخاب به کوي څوک خوش قسمته به چې بیا خپلې کوڅې ته غواړي او جانان په خپل حسن مغرور دی ګل په خپل نزاکت ګل او جانان مې فیض الله دې فیصلې ته غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه د مربوط ادبي جرګې یوټیوب چینل قربان نجیب الله انجم یو ځلې بیا تاسو سره مخامخ یم او د کرک ضلع بارامخیل کلي ته راغلي یو او دلته د پښتو ادبي بهیر ضلع کرک جرګه چې کومه ده د هغه صدر فیض الله بارامخیل صاحب چې د دوه کتابونو خالق هم ده. یو کتاب یې ده تا نه چې بیلیږم او ورکیږم او د بل کتاب نامه یې د ویرونه. د دې ټولو کتابونو خالق تاسو سره مخامخ کوم غواړم چې هغه تاسو سره خپل لنډ تعارف وکړي او هغې نه بعد تاسو ته خپل ښکلی کلام پیش کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د کرک ضلع تحصیل تخت نصرت دی شنوه ګوډیخیل یونین کونسل د بارامخیل کلي سره تعلق لرم. فیض الله مې نومادو او قلمي نام چې ده هغه فیض الله بارامخیل کاروم. زه د مربوطو ادبي جرګې صدر نجیب الله انجم ډیره مننه او شکریه ادا کوم چې هغه دومره لرې نه دلته ما خوا ته راغلل او زه یې په خپل میلمستوب یې باندې ونازولم. زه دوی ډیر شکرګزاره یم او ډیره مننه یې کوم چې زه یې د خپلو مینوالو سره مخامخ کړم او کتونکو ته مې دا خواسته چې دا چینل چې کوم ده دا سبسکرایب کړئ او دې کې به تاسو ته ډېر مزیدور شاعران چې دي مخامخ شي او نجیب الله انجم هغو سره چې انور خان ښه راغلی ده زموږ ملګری ده او کرم خان صوفي هم دی سره او پروفیسر کمال الدین صاحب دی. زه یې د هغو ښه ډېره مننه کوم چې زه یې داسې خوږو میلمنو سره مو متعارف کوي. زه یې بار مننه کوم او اوس زه تاسو سره د دوی په فرمایش باندې اول څو شعرونه د غزل نه مخکې شریکوم. انور خان صاحب سرو اننګو باندې وهي چې لاس سرو اننګو باندې وهي چې لاس دا لکه سکرو باندې وهي چې لاس او خر چاته معلومه ده چې چی به تورو منګرو باندې وهي چې لاس او دا رقیب ته چا دومره زړه ورکړلو او ماته په بریتو باندې وهي چې لاس او دا رقیب ته چا دومره زړه ورکړلو ماته په بریتو باندې وهي چې لاس او ښکلو فیض الله زیرو زبر کړلو ښکلو فیض الله زیرو زبر کړلو ژاړي پر هرو باندې وهي چې لاس. انجم صاحب دا غزل مطلع دو چې په محبت کې مې ځیګر سوی د ځان سوی دی په محبت کې مې ځیګر سوی د ځان سوی دی ما د جنان ارمان د پاره خپل ارمان سوی دی. احساس لرم ضمیر لرم خو بس ړنده یې لرم احساس لرم ضمیر لرم خو بس ړنده یې لرم له چا مې واورېدل چې شونډو یې پیزوان سوی دی. مننه جي مننه. احساس لرم ضمیر لرم خو بس ړنده یې لرم له چا مې واورېدل چې شونډو یې پیزوان سوی دی او دلته مې ځکه ګزران نه کېږي دې خلکو سره دلته مې ځکه ګزران نه کېږي دې خلکو سره دلته انسان غرض د باره بل انسان سوی دی او دا د وحشت تیارو کې ډوبه د زړګي دنیا مې دا د وحشت تیارو کې ډوبه د زړګي دنیا مې خر یو دیوال په برود سوی خر مکان سوی دی. او شعر د انور صاحب چې د سوو غوښو بوی راځي زړه مې دردیږي خدایا د سوو غوښو بوی راځي زړه مې دردیږي خدایا سوی دی بیا سوی دی چرته کې افغان سوی دی. مننه جی. او انجم صاحب مقطع دو چې دا فیض الله بارامخیل نن څه اوتې بوتې وایي چا اورېدلی دي چې څوک چرته باران سوی دی چا اورېدلی دي چې څوک چرته باران سوی دی.